موږ یو قدم نه الو په الله پسې. ته خو یو قدم واله ګوره الله رب العزت دا جوړ ټول بدلوي. نو خیر دی یو قدم واله او ته به یو قدم والې او رب العالمین به دومره څه درکړي چې ستا په ګمان کې نه راشي. ته خو یو قدم اوچت کړه که ته خو لږ ور مخکې شه که نه. تاسو زه بار بار درسونه کوم رب العالمین باله غواړي. ګورې دومره مهربانه رب دی که نه باله غواړي چې دا بندګان جنت ته لاړ شي. خو چې په دې کې بنده جنت ته لاړ نه شي دا ډېر لوی بدبخته دی. وایي ته که منزله لاړې د یو قدم سره ګناه ریږي د یو قدم سره نیکیانې ډېري که دا عبادت دې وکړو د یو کال اجر که دا عبادت دې وکړو 2 کالو ګناهونه ماف کېږي که دا عبادت دې وکړو لکه دومره غلامان چې آزاد کړو که دا عبادت دې وکړو داسې که دا څومره اجرونه الله ورکوي. دلیل دی په دې باندې چې رب العالمین معمولي بانه غواړي. هغه دا خوښوي چې دا بندګان لاړی جنت ته. او ځکه الله په قرآن کې وایي ما يفعل الله بعذابكم. الله ستاسو له په عذاب درکولو باندې الله څه کوي؟ الله ته څه فایده ده؟ سره الله بچایي پې ډېرېږي چې موږ له عذاب راکړي. د الله زور پې ډېرېږي چې موږ له عذاب راکړي. خو چې یو بنده په خپله نښتی دی چې نه ما له عذاب راکړه نو بیا خو الله عذاب ورکوي. موږ یو قدم نه الو په الله پسې. ته خو یو قدم واله ګوره الله رب العزت دا جوړ ټول بدلوي. د کومو ملګرو چې اراده د ژوند بدلولو ته زه هغه ټولو ته دا وایم اول خپل ځان ته وایي. تاسو د نن یو قدم والئ د الله طرف ته او د الله د دین طرف ته دې سړي له الله څنګه کامیابي ورکړه. حالانکې د غټه توره نه ده والې څه غټه توره یې والې ده څه چلې کړی دی. یو قدم یې د الله طرف ته اخیستی دی او هغه یو قدم دومره برکتي و که نه چې غفر له رب العالمین د هغې د لاسه هغه سړی بخښلی. نو خیر دی یو قدم واله او ته به یو قدم والې او رب العالمین به دومره څه درکړي چې ستا په ګمان کې نه راشي.